نن ویډیو کې به موږ تاسو ته وایو چې ښځه به سکسته څنګه مایله کوو او د کوروالې نه څنګه خوندونه واخلو. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. که تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د غنټې نښان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو، اکثر ښځه او خاوند کوروالی وکړي خو د هغوی جنسي خواهش په بشپړ ډول پوره نشي، نو بیا د یو بل په منځ کې خفګان پیدا شي او یو بل سره جګړې شروع شي. نو موږ لا پکار ده چې موږ د ښځې جنسي خواهش زیات کړو چې د هغې هم جنسي خواهش پوره شي او هغې ته هم جنسي تسکین میلاو شي. نو دوستانو، تاسو داسې کوئ چې کله هم کوروالی کوئ نو د ښځې په خېټه او تشو لاسونه وهئ او همدغه شان د زنانه په سینو لاس وهل یا د هغې شونډې چوپل، دې سره بیا د ښځې جنسي خواهش ډارېږي او هغې ته به هم جنسي تسکین میلاوي. نو دوستانو، تاسو کله هم بیا کوروالی کوئ نو کوروالی نه به خوندونه او مزې اخلئ او خفګان به هم پکې د دواړو په منځ کې نه. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.